و بسدو ته چیرته یې، او کله چې وایو هغوی چیرته دي دا بیا داسې وایو وو زین زی، هغوی یا دوی چیرته دي. او کله چې موږ له یو څخه زیاتو کسانو ته وایو په انفارمل طریقې سره تاسو چیرته یاستئ یا تاسو چیرته یئ، بیا دغه جمله په الماني ژبه داسې وي وو زاید یا وو زاید یا مطلب تاسو چیرته یاستئ د یو څخه زیاتو کسانو ته. او کله چې وایي احمد او محمود چیرته دي، دغه جمله دوستانو تاسو په کمنټونو کې ولیکئ، ګورو چې څوک صحیح وایي څوک غلط وایي. یو ځل مو ولیکله دغه جمله به ستاسو همیش لپاره په ذهن کې پاتې وي.